کتې چې تاسې کورو ته ځي په خدای مې دې قسم وي چې دا ټول مسلم باغ دا ټوله کوټه تا کور ته در وړې دا عالم یې در وړې والله العظیم که دومره ګټه او فایده ده لکه نن چې ستا کور ته د یو داسې تنکی بچی چې د الف لام میم څه ونسیه هغه قرآن چې جبریل امین د اسمانه راوړی و رسول الله ته هغه قرآن یې ستا بچي په سینه کې محفوظه کړي په رب العالمین دې مې قسم یې در دې بالا دولت نسته نو د شیطان یو هغه دا دی چې مسلمانان د قرآن څخه کاټ کړي دویم د شیطان محنت دا دی دویم چې د عامو خلکو د امیانو د عام په اصطلاح موږ امیان ورته وایو ملایانو امیان چې د ملایانو د امیانو خلکو لار سره کاټ د عوام زموږ د علماو دپاره دی دي لکه د کښتۍ دپاره سمندر کښتۍ بیا سمندره بیا اوبو سفر کولی شي پر دغه روډ کښتۍ په منډه کېږي نه کېږي دا عوام که ژر خریلي دي که صوفیان دي دا زما استاد جسم و جان او زما استاد مدرسې چې آبادې دي دا د دې عوامو په کاروبارو په جیبو باندې آباد د دې عوامو به موږ خبرګیري کوو د دې په موږ احسان دی زموږ په دوی احسان دی نو د شیطان دویم محنت دا دی چې علما او عوام ځله کاټ ځله پرېږدي مړه ته پرېږده ملایان دی وایي ملا څه وایي مړه ته پرېږده شر خریلی دي ته د ژیره وګوره ته د رنګ وګوره په خدای مې د قسم یې په دې ژر خریلو کې په دا کوچني ژورو والا کې دی ایمانداره سته چې په خدای کې په ډېرو صوفیانو کې لیدلي زموږ په دې شابو کلي کې د ماجد دپاره دا یو مختصره خبره کوم د کالم ضرورت نو ما یو چند دوستانو ته وویله یو پنجابی دی ګس چې ته یې وویلې ته ووایه دا بوش دی ژر سر بیتونه ټول خریلي دي ما ته ویل مفتي صاحب څو خرچه کېږي ما 4,80,000 روپۍ ول 15,00,000 روپۍ ما درکې د مسجد د کاپیټان زما طرف ولګو او تا ته قسم درکوم مفتي صاحب که دې زما نوم اخستی په میدان محشر به زه بیا تاسو ګیله کوم دا څومره ناست مسلمانان راغلي دي دا زموږ زړونه دي دا زموږ آزاد په دې وینا دغه کوي چې دا ژر خریلی دي په ظاهره به ژر خریلي د ایمانه به دې فل د علماو د دینداره سره به دی مینه وي چې زما او ستا به دومره وي نبی علیه السلام علماو ته معلومه ده المرء مع من احبه په حشرګاه په میدان به ډېر خریلي زما او ستا د مینې په وجه جنت ته رواني رسول الله ته به وایي یا رسول الله دا ستا د نبي وارث و عالم زما ورسره مینه وه الله وایي زه زما د وارث سره دې مینه وه زه ته جنت ته ځه المرء مع من احب یو خبره ده چې د دې عوامو موږ دلجویي وو د شیطان محنت دا دی چې عوام او علما ځلبیل د دوی په مابین کې دراړ پیدا کړي نفرت پیدا کړي دا ده او دویمه حربه یې دا ده چې علما سره متنفره کړي عوام د علماو څخه کاټ کړي علما د علماو سره دست و ګریبان کړي په ډېر معذرت سره علمای کرام علما لیکي چې علما نبی علیہ السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء علما د پیغمبر وارثان دي کنه پیغمبر خو نو وان الانبیاء لم يورثوا درهما ولا دینارا انبیاء نه درهم پرېښي دي نه دینار پرېښي دي بل ورثوا العلم صحیح شو مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه لیکي چې د علماو په وراثت کې د انبیاو په وراثت کې د علماو ته چې ورپاته دي د نبیانو وراثت هغه یو دا دی چې یو عالم به د بل عالم پښې نه وي یو عالم به د بل عالم تایید کړي فلانی عالم ستا په مجلس کې ذکر شو پف دا زبردست عالم دی ښکلی عالم دی یو زبردست عالم هغه وایي که د عالم په مجلس کې د عالم تنقیص کړي په دې پوه شه چې په دغه عالم کې د نبي وراثت یا خو نسته یا کم تی دی اورېدلی دي چې یو نبي د بل نبي غیبت کړی یو نبي د بل نبي تایید کوي یو نبي د بل نبي مخالفت کړي فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام ته انا نبشرک بغلام حلیم ابراهیم علیه السلام ته زیری ورکړي ابراهیم علیه السلام ورته دعوت راوړي نه خورو ولې نه خورو فرشتې بیا چیرې ځي لوط علیه السلام ته ځو هلته چیش کوي هلته عذاب راولو فورا ابراهیم علیه السلام ولې عذاب راولي هلته خدای پیغمبر لوط دی ان فیها لوطا یو نبی به د بل نبی تایید کوي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکي چې د علماو چې د نبیانو وراثت دی د انبیاو په وراثت کې و علماو ته یو دغه هم شی په میراث دی چې یو عالم به د بل عالم تایید کوي
یو عالم به د بل عالم عزت کوي، یو عالم به د بل، ځکه موږ د چا په مذهب د امام صاحب رحمت دا څلور مذهب حق امام شافعي علماء ته معلومه دی په دې مسائلو کې زیات اختلاف چې دی د امام ابو حنیفه او امام شافعي دی کنه په اکثرو مسایلو. امام شافعي رحمت الله علیه د خپل شاګردانو سره را روان دي، امام ابو حنیفه قبر لرالي. امام ابو حنیفه مسله دا ده چې په لمانځه کې رفع الیدین نشته، بس صرف تکبیر تحریمه، موږ هم دغه وایو د امام صاحب په مذهب. امام شافعي مذهب دا دی چې هغه وایي عند رکوع عند رفع راس من الرکوع په دغه وخت کې رفع الیدین شته. امام شافعي رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه د قبر سره شاوخوا المنځ کوي، شاګردان ورته ګوري، امام شافعي رفع الیدین پرېښود. شاګردان پوښتنه کوي چې حضرت استاد تحقیق بدل سو که هغه حدیث چې تا موږ ته بیانول لمانځه کې خو رفع الیدین شته، تا ولې نه وکړل؟ امام شافعي څه ورته وایي؟ وایي د دغه قبر والا د احترام د وجې هغه مړ دی. امام ابو حنیفه قبر له راځي، د امام ابو حنیفه قبر ته ولاړ دی، امام شافعي احتراما خپل مذهب پرېږدي، رفع الیدین پرېږدي. وایي د دې امام مذهب دا و چې دا به رفع الیدین نه کول، نو د ده د وجې د ده د احترام و ادب د وجې ما رفع الیدین پرېښود. په دې وجه عزیزانو یو خو عرض دا دی عوامو ته دا وایم چې د علماو قدر وکړي. په خدای مې دې قسم که علما نه ولو زما او ستا بچیان، زما او ستا د کوره څخه به د دین پر ځای د بېدیني اوازونه پورته کېږي. او علماو ته خواست کوم چې یو د بل تایید وکړي، یو د بل ملا مضبوطه کړي، یو د بل احترام وکړي. یاره یو عالم دی که زه په لاس مچ کړم، ته تجربه وکړه، ته د یو عالم احترام وکړې، تعریف یې وکړه په خلکو کې.